اسلامی کال دا د مسلمانانو یو عیسوي کال دی یو اسلامی سنه هجری چې کومه بلل کیږي سنه هجری چې د عاجزانو اوس 45مه پر ختمېدو د 1440 1440 کال شروع کیږي ابو موسی اشعری حضرت عمر فاروق له خط راواستوي ورته ویل ول موږ ته موږ له خط راواستې په هغه کې تاریخ نه موږ ته نه رامعلومیږي چې دا خط تا کله راستولی دی کشکې موږ یو تاریخ ایښی وای حضرت عمر فاروق ملګري راټول کړلو بیا یې دا وویل چې موږ به خپل یو اسلامي تاریخ ایږدو بیا چا ویلی چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام نبي سوی دی د هغه ځای به تاریخ کښېږدو ولیا چا ویلی چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام وفات سوی دی په هغه ورځ به تاریخ کښېږدو ولیا بس بیا دا مشوره وسوله چې کله پیغمبر علیه السلام له مکې و مدینې ته هجرت وکړي د حق و د باطل ورځ وله بس دغه ورځ به چی شي دا به زموږ اسلامي کال شي د دې ځای به شروع کوو نو اوس د پیغمبر علیه السلام د هجرت له مکې چې مدینې ته کړی دی 1440 کال شروع کېږي صحیح سلو اوس د شیخ شریف الله مولانا صاحب زموږ د ریمیر خان ډېر زورور عالم د شمس العلوم ډېر زورور شیخ 3 تفسیر یې لیکلي وو د قرآن هغه به فرمایلی 2 خبرې پر مسلمانانو باندې واجب دي یوه خبره دا ده چې د پیغمبر علیه السلام نسب پیغمبر علیه السلام نوم محمد د بابا نوم چې دی هغه عبدالله او د نیکه نوم چې دی هغه عبدالمطلب دا شجره زده کول دا پر هر مسلمان واجبه ده دا به زده کوي او پر هر مسلمان دا واجبه ده چې اسلامي سنه به زده کوي که نه کوي زده ګوره دا فرض کفایه ده که چیرې موږ ټوله مسلمانان دا سنه هجري چې کومه ده د مسلمانانو د اسلام دا یېره کو نو زما او ستا د روزې زما او ستا د حج ترتیب خو لاړې ګرده خراب سو دا عمر څنګه معلوموو ګوره د علماو تاسو قدر وکئ علماو دغه سنه هجري چې دغه ژوندۍ ساتلې ده که دا د مابین زه ووتله بیا خبره چی شپاته سوله خبره خو خراب سوله نو حضرت شیخ صاحب فرمایلی شیخ شریف الله مولانا صاحب رحمه الله نور الله مرقده او فرمایلی د پیغمبر علیه السلام نسب نامه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب دا پر هر مسلمان واجبه ده او دا غرکم دا اسلامی چې کومې میاشتې دي دا هم پر هر مسلمان باندې واجبه دي چې دوی به زده کوي ولې کومې هېرې کړلې زموږ روزه به ورکه سي او زموږ دغه د حج سلسله به ټوله ورکه سي نو ټول مسلمانان ګناهګاره کیږي هغه اسلامي کال چې دی هغه له محرمه شروع کیږي اوله میاشت محرم بیا صفر بیا ربیع الاول بیا ربیع الثانی بیا جمادی اول بیا جمادی ثانی بیا رجب بیا شعبان بیا رمضان بیا شوال بیا ذیقعده بیا ذوالحجه دا 12 میاشتې دي دا پر هر مسلمان واجبه ده چې دا به زده کوي زده کوي او دا خبره هم ختمه شوله